پکې لګي اخبادونه کورمه سړه دا پکې لګي اخبادونه رازا 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 یارا چیزونه رازا 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 یارا چیزونه یو بل ته حاله بد زړو تیر کو شوب مسکی هر سبهیر کو شوب مسکی هر سبهیر کو د سین په غاړه بتل ولې کتابونه رازا 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 یارا چیزونه رازا 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 یارا چیزونه دا ډېر ښکلی کلام دی ووایه دا که نه نو دا نشم ویلی بیټ سره نشم ویلی بیټ ګران کار دی بهرحال ستاسو یو کلام وایي موږ ورته راځو فالو کوو به تاسو د موسیقۍ محفل دی نو خبرې به کمې کوو لایک سیف لایک دا تاسو اورېدلی هم دی بس دا بیا ویلی شي بیا به ویلی شي راځئ او خدرته یادېږم د روغمه وایا زه په تا پوهېږم د روغمه
خدای چې نن ور سره خسته به ملګری شوی دی او که زه ځان لوي کنه نو ما کې دا کانفیډنس نشته چې زه आवाज اسماعیل صاحب مسافر لپاره هم کله سی ویل ټاپې ما په مسافرم انتظار کیو کمنټونه راځي چې کله ما دا اورېدو کنه اوس دا ما چې لګه ټپې مسافر نو ټپې مو وای ټپو کې بیا مسافرم یاد کو بیا مسافر داسې سروکی وي هغه هم په هغه ټپو کې واه 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 او بالکل موږ هم پکې ټپې او کنه ټپې دا د ګوره داسې دا نه بعد اکثر چې زه چرته لاړ شم یا الف جان به خبر راځي کړه تاسو خسته محفل د ولې نه ریاض مو کوڅه راځي خسته به چې کله زه داسې محفل ته لاړ شم کنه چې مطلب بل طرف هم منګي وي نو ما ته خلک وایي کنه چې دا هغه وایا سانګ وغیرہ وایا کنه غزل وغیرہ وایا خوروا ولا سالنم پکې پکاري بهر زه لکه دا چې صف आवाज خسته ده کنه ریډیو باندې ریډیو ولا چې څوک مې هغه आवाज خسته ده خو زه ټول د چې دوه قسمه خایسته یو چې کله انسان دی مې له چې سره خبرې کوي یا ریډیو کې څنګه موږ خبرې کوو کنه دا یو بل خسته والے چې کله بیا आवाज از ا سنگر یا سنگینګ وباسي کنه هغه بیا بل خسته والے په ما کې دا کانفیډنس بالکل نشته چې زه आवाज وباسم کله داسې کنه هغه داسې موقع چرته راشي اصل کې خبره ده چې د موسیقي سره आवाज برابرول یا د بیټ فالو کول دا ډیر زیات ګران کار دی دا هر چا د وس کار نه دی په دې وجه باندې زه دا وایم چې د ریاض چې کم دی کنه دا انتهایی ضروری دی دا نه چې تا خپل کلیوال ریاض یاد نو د استاد سره ریاض کول او د موسیقي باندې پوره چې کم نه کمانډ حاصلولو لپاره د توقع ورکول هر یو کار باندې چې کم کله سړی خپل مال جان وخت لګی نو اله په مخکې دا څنګه د چې کنه ټپې شوس اوس به ټپې یو درخواست کوم کنه تاسو خسته غونډه آسان شانته دا سیده طرز دی سیده ساده طرز وای مسافر د ډیر وکړه
بیا ما بل ترڅونه کولو سړیا ستاره سره ډېر ښکلی دا ده کنه ما د تاسو وختي مول چې ماګي کانفیډنس کمې ده ځکه لکه ټراین کوم نه چې کانفیډنس کمې وي انسان کې کنه چې زه ویل نشم یا مانه کمپوزیشن غلط نشي یا زه بل څه نه نه وختي خو پکې ما یو دوه ښه وویل او دا خو ویلې خوند یې وکړو ټیک خو ویلې دي نه کنه نو ما ته یادېږي نه بالکل اصلا موږ سره خسته به پروګرام کې چې کوم مزید 20 منټ شته او مزید 20 منټ کې موږ نورم یو بل ما ته یو افسر افغان یو ټپی وی هغه ما ته ذهن ته راشي هغه ډېر خطر سکی وي دا سیران بن په بندا ویګما نه یار ورځ د مزدور لازم کلا کلا وسم دا داسې ګور سترګې خوګو ملتا مست لازم او کلا کلا وسم دلدار لازم کلا کلا وسم دلدار لازم سترګې خوګو ملتا مست لازم کلا کلا وسم دلدار لازم کلا کلا وسم دلدار سترګو خدای لازم کلا کلا وسم دلدار لازم کلا کلا وسم دلدار لازم سترګې خوږو ملتا مست لازم کلا کلا وسم دلدار لازم کلا کلا وسم دلدار ګرانه یار ورځ د مزدور لازم کلا کلا وسم دلدار لازم کلا کلا وسم دلدار لازم سترګې خوږو ملتا مست لازم کلا کلا وسم دلدار لازم کلا کلا وسم دلدار لازم نو بس دوه مصري یادې وي ما وګدېګا هغه پلانې به بیا وایي کنه سم خلکو نه دوه ترونه پاتې راشي اره بھائی ډیره مزه وکړه او ډیره مزه کې لګیا ده تاسو مینه دا یو ځل بیا تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلئ موږ تاسو نه مننه کوو چې تاسو موږ راوبایلل یو سره کینولو تاسو یو چې کوم د دې د تبع او مزه کوم غزل وی کنه یا سم وی داسې نو هغه به دینه وورو بالکل صحیح ده هغه به تی وورو اوریدونکو له بلکشن دی ریمایندر ورکو چې تاسو د ریډیو تهذیب आवाज اورئ په FM یو نوی شرش په باندې بالکل نیخ پنیغم ز تاسو میزبان اسماعیل خان ما سره خسته رحمان بای ناسته او زمونږ میوزیکل شو روانه ده د اختر د سپیشل ترانسمیشن چې کوم د ریډیو تهذیب دی پاغي کې موږ سره عارف خان وای دی اور شاهجهان استاد دی رباب دی پلی کوي اور عبدالقاسم بای طبله نواز دی اور شکریہ یو ځل بیا هم تاسو ادا کوو اور یقینا چې زمونږ د ورځ تاسو رنگینه کړه زمونږ د محفل تاسو رنگین کړو زمونږ اوریدونکو له مدابات تاسو یو ښه انټرټینمنټ ورکړو اوس اری بای چې سستا سو خو وي داسې ژوندۍ را باندې سووري چې داسې ژوند را ژوندیم ها او که ان باقي مطلب نه چې تیز ما هو سایل صاحب غزل ته سوچو صحیح ده کنه او ما صحیح ده
ژوند کولو نه مطلب دا نه چې تیز دی یا تړ دی کنه ژوند کولو دا چې ذهن راویښ کی او اعصاب اعصاب هم کې دي شي لکه مطلب دا دی چې اعصاب کې حساسیت راشي نو دغه یو کلام ښه دی ښه چې دا کم تاسو وایي بس هیڅ هی څومره منت څومره زارې غواړي محبت هم په زړه کې ځای غواړي د جانان سپینه دنګل وړه پوزه رانه پې ځوان بل میخه کې غواړي او کنه هغه عزیز پیژنمه هر ماسخوتنه د خوب ګلې غواړي ای زما پاگل جانانا ای زما پاگل جانانا کړم دې پاگل جانانا زما پاگل جانانا